السلام علیکم ورحمت الله. محترم پوښتنه کړې ده چې دا باید زنانه وریجې کاږي د زینتو د ښایست په خاطر، نو داسې نرۍ یې راولي. د شریعت د نظره دا عمل څنګه دی؟ محترمه، دا عمل ناروا دی او دا عمل ګناه کبیره ده. یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي ویا لعنت الله جل جلاله پر هغو ښځو دی چې هغه د مخ او یا د وریجو وریښتان کاږي. والنامصوات والمتنمصات. علماء کرام د دې حدیث متعلق فرمایي نامصوات هغه ښځې ته ویل کېږي چې دا د مخ یا د وریجو وریښتان کاږي. نو وایي دپاره د زیانت دپاره د ښایست او حرام بنص هذا الحدیث، د دې حدیث په وجه د عمل حرام دی. او هر هغه ګناه چې په مقابل کې وعید ذکر سوی اندي سختوالی ورپکښې راغلی وي، لکه د الله لعنت ورباندې نازلیږي، هغه ګناه نو بیا کبیره ګرځي. او یا په دنیا کې حد معلوم وي، اوس لکه غلا کول، د غلا حد سزا معلومه د لاس پرې کول دی د غله. او بعضې ګناهونه دی چې په دنیا کې هغه حد نه لري چې لاس پرې سي یا نور څه ورسره وسي، خو لیکن اخروي حد یې معلوم سوي اندازه. نو دغه ښځې چې دغه وریجې کاږي نرۍ کوي یې دپاره د ښایست، پر دغو ښځو باندې د الله جل جلاله لعنت وي. یعنې د الله لعنت څه معنا؟ د الله له رحمت څخه محروم سي. دا داسې ګناه ده که یو ښځه په لمانځه ولاړه وي هم ګناهګاره وي، که ویده وي هم ګناهګاره وي، که ناسته هم ګناهګاره وي. ګناهونه خو اوس کېږي، موږ د ملایکې نه یو، خامخا به کېږي. خو دا ګناهونه بعضې دی چې اوس نو هغه سات کوي، بیا وروسته شی لا نه وي، نو بیا خو همیشه خو سړی ګناه نه کوي. دغه ژیره خوري او ښځې سرونه غچې کوي او وریجې کاږي، نارینه ژیرې خوري یا وهي، دا هسې ګناهونه دي چې 24 ساعته په ګناه کې اخته وي، 24 ساعته په ګناه کې مبتلا وي. نو دغه ښځې چې یا زنانې چې دا وریښتان د وریجو کاږي نرۍ کوي، دا 24 ساعته مجرمه بلل کېږي. 24 ساعته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د سنتو مخالفت کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دښمني کوي، د الله دښمني کوي. نو دوی خو د دنیا د زیانت او د ښایست لپاره دغه وریجې کوچنۍ کوي، په دې نه پوهېږي چې په ورځ قیامت به بیا الله جل جلاله پر دغو ځایو د اور سکروټې راکښېږدي. موږ خو د دنیا د زیانت او د ښایست په خاطر باندې د قبر توروالی لاسته راوړو، د قبر عذابونه لاسته راوړو، د قبر بد حالات لاسته راوړو. خو هغه څه باید موږ وکړو چې په قبر کې سره ګټه راته کوي، هغه څه باید وکړو چې په قبر کې اسانۍ راته جوړوي. موږ ولې داسې بدبختي د مخ اړولې ده؟ ولې دومره بدبخته یو؟ د علماو په کورو کې دغه بدبختي روانه ده، ښځې سرونه پرې کوي او ښځې وریجې کاږي. الله دې رحم و کرم پر موږ باندې وکړي. د عوامو په کورو کې حتی پخوا خو ما په دا سفرو چې کلم عمرې ته په دا ایرپورټ میدان هوایي کې به مې دا بعضې ښځې ولیدلې، سړی دا خو نو دا د بازارو ښځې به دا کوي، د سارا د بنوفا کې هغه به دا ګناهونه نه کوي. خو لیکن د سارا په دې هم خبر شوم، په سارا کې هم ښځې سرونه غچې کوي او هم سرونه دغه وریجې کاږي. نو دا عمل ناروا عمل دی. محترمینو، ځانونه ورڅخه وساتئ. صفحه نمبر 168 رقم د حدیث 5508 تکمله د فتح الملهم جلد نمبر 4 دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو دا عمل ناروا دی چې هر څوک یې کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.